تلاوت قرآن دا سخکل عمل لے چه جبرائیل غند ہستی دا قاری دا قرآن شل خکل کری دی زمان دے قرآن تا اللہ یو عجیبہ شان ورکڑی دی چه کم مجلس کے دا دے قرآن پاک تلاوت کی گی ہر سمر خلق چه موجود وی اگر طولو تا حکم دا دے چه دے تلاوت دا قرآن تا وکیگ دا او چپ شوتا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له چه کل قرآن لستیشن وگ ورطا کیگ دے وانسیتو ورطا چپشے لعلکم ترحمون شاید چه پتا سو رحم اوشی نو دا لعل او شاید شہنشاہانہ انداز کے دا اللہ دا طرفنا یو مضبوط وعدہ دا کہ بندہ تا قرآن تا غوک کیک دا زدر باند خام خارحم کوما نکدہ قرآن پاک ظاہری الفاظ لستیش ہم ورطا غوک کیک دا او کدہ قرآن ترجمہ او تفسیر بیانے گی نو ہم ورطا غوک کیک دا لعلکم ترحمون شاید چی پتا سو رحموشی دغه شان د پیغمبر علیہ السلام کل احادیث مبارک چه کم مجلس کے بیانے گی نغوگ ورتکیگ دا اللہ برحم کی قرآن دا اللہ خبری دی او دا حدیث مبارک ہم دا اللہ خبری دی فرق پک دومر دے چه دا قرآن پاک الفاظ او معنی دوارا دا اللہ دا طرفنا نازل شوی دی او دا حدیث مبارک معنی او مضمون دا اللہ دا طرفنا دا پیغمبر علیہ السلام ظلم مبارک کے ورواچولی شو نو الفاظ دا پیغمبر علیہ السلام دا خلے مبارک خبر نور دا اللہ دی پیغمبر علیہ السلام دا زاننا خبر نکی وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا دا اللہ محبوب دا زاننا و دا خواہشنا خبر نکی کمی خبر مبارک چی کڑی دی دا پا وحی سر اللہ و ترالی گلی دی نو قرآن تم غوک کیگ دا او حدیث مبارک تا ہم غوک کیگ دا لعلکم ترحمون دغشان فقہا مجتہدین عالمان چے کم خبر کئی کم مسئلے بیانی نو دیتا ہم غوک کیگ دا فقہا مجتہدین سلور لوے عالمان دی یو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آتیا کروڑا مسلمانان دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مقلدین دی دویم امام شافی رحمت اللہ علیہ نو 25 کروڑا مسلمانان دا مقلدین دی درم امام مالک رحمت اللہ علیہ 60 کروڑ مسلمانان دپسی دی او سلورم امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ 15 کروڑ مسلمانان دا مقلدین دی نو پا شریکا دا یو عرب او 10 کروڑ مسلمانان دے سلور امامانو پسی روان دی او پا شریکت وی توی اہل سنت والجماعت او دا شمیر پخوانے دی اس 2017 کے 9 مردم شماری چی شوی دا نو دا مسلمانانو شمیر دا دوچن لگ زیاد دے مخ کے یو عرب 1.5 کروڑ مسلمانان دنیا کیو اس 2 اربا 9 کروڑ مسلمانان دنیا کی دی
د سلورو امامانو پسې روان دي او هر یو امام وای زما د طرف نه که تاسو ته یو مسله درغله هغه د قرآن نه یا د حدیث نه مخالفه و نو مې منع. معلومیږي چې د دې ټولو امامانو خبرې د قرآن نه او د حدیث نه ثابت دي. په قرآن کې هر څه شته، تبیانا لکل شی، د هر شي بیان پکې دی. او دغه شان په حدیث مبارک کې هم هر څه شته. خو من عام مسلمانانو ته چې کله مسله پیښه شي من براه راست د قرآن او د حدیث نه خپله مسله نشو معلومولی. د سلورو امامانو خواري کړې ده، محنت مشقت کړې ده او په قرآن او په حدیث کې چې کومې پټې پټې مسلې دي هغه موږ ته ښکاره کړې دي او کومې چې ګرانې او پیچیده مسلې دي هغه موږ ته اسانې کړې دي. نو دا سلور امامان زموږ د قرآن او د حدیث استادان دي، دا شارحین دي د قرآن او د حدیث تشریح کړی دا. نو د دوی د مسلو ته هم غوږ کېږده، الله به در باندې رحم وکړي. مسله روزانه قدم په قدم هر بنده ته پیښیږي، خو موږ عام خلک د مسلو تپوس د عالم نه کوو او خپل شوق او خواهش سره قدم اخلو، که صحیح قدم هم واخیستو که خطا شو. نو مسلې زده کول ضروري دي. اوس د یوې مسلې ثواب څومره دی؟ یو حدیث مبارک کی دی چا چې د قرآن پاک یو آیات زده که یا د دین یو مسله چا زده کړله نو د 100 رکعاته نفلونه په ډېر ثواب ملاویږي. او یو څو مسلې چې باب د علم ورته وایي که دا چا زده کړلې نو د 1000 رکعاته نفلونه په ډېر ثواب ملاویږي. نو 100 رکعاته او 1000 رکعاته موږ نشو کولی. دا الله نیکان بزرگان بندیان شته د دې نه ډېر هم کولی شي، خو موږ ځان یادو چې موږ کمزوري نشو کولی. د 100 رکعاتو یا د 1000 رکعاتو نفل ثواب څومره دی؟ زه د 2 رکعاتو ثواب ویم او د 100 د 1000 به بیا معلوم کې ځان لا. عیسی علیہ السلام د یو دریاب په غاړه را روانو، د هغې دریاب په منځ کې د شګو یو ډیرکې اوچکې او د هغې د پاسه یو ډیر مزیدار تک سپین غټ کاڼی پروت دی او دومره ښکلی دی چې زړه راکاږي، دلکش دی. عیسی علیہ السلام ورته د لرې نه ګوري، حیران دی، یا الله څونه ښکلی کاڼی دی پیدا کړ. جبرائیل علیہ السلام تشریف راوړو او تپوس کوي د کاڼي ته ډېر ډېر ګوره، ډېر ورته حیران دی. د الله په قدرت جوړ دی، ډېر ښکلی دی، حیران یم، تعجب اغشتی یم ګورم. جبرائیل علیہ السلام ورته وایي د کاڼي ته رانږدې شه نور عجایبات به ووینې. نو عیسی علیہ السلام او جبرائیل علیہ السلام دواړه کاڼي ته نږدې شو. چې ورنږدې شو نو کاڼي کې دروازه کولاو شوله. عیسی علیہ السلام دننه ورغې، یو بزرګ په مانځه ولاړ دی او ډېر ښکلې طریقې سره مونځ کوي. بزرګ د مانځه نه فارغ شو، عیسی علیہ السلام ورسره خبرې اترې وکړلې. خدای نیکه بنده څونه موده کېږي چې دلته عبادت کې لګیا یې؟ وی 1500 کاله وشو. عیسی علیہ السلام نورم حیران شو چې دا 1500 کاله دی عبادت کې دل به څونه اجر او ثواب الله ورکوي. جبرائیل علیہ السلام وته ز بهر روزه بهر روت بزرگ پس دروازه بند شولا. اوس جبرائیل علیہ السلام تپوس کوي چې څنګه سنور حیران شو؟ ډیر زیات حیران شو.
چې دا بنده د ټولې دنیا د نظر نه پټ په تنهایی کې په اخلاص بیریا عبادت کوي 1500 کاله دله به څونه اجر او ثواب الله ورکړي وي. نو جبرائیل علیه السلام ورته وی زه درته بله خبره کوم اوس به نورم حیران شي. ستانه رستو با محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف روړي دا هغه یو امتي به 2 رکعاته مونځو کې د دې بزرګ د 500 کالو د عبادت نه په ډېر ثواب الله ورکړي. نستا په دې 2 رکعاته کې دا دومره کمال او برکت د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجې نه دی. او اوس لږ په نغدو کې حساب وکړه چې ته 2 رکعاته وکړې چې د څو روپو ثواب به دې وشي. ابو داود شریف کې د جهاد په باره کې یو حدیث مبارک راغلی دی. د مدینه منورې نه شمال طرف ته خیبر یو علاقه ده ډېره خشته علاقه وه یهودیان پکې اوسېدل غدارانو. الله حکم وکړه وی دې خلکو سره جهاد وکړه. پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام لاړل جهاد یې وکړه. الله امداد وکړه. علاقه فتح شوله. ډېر مال غنیمت په لاس پیغمبر علیہ السلام دغه مال غنیمت صحابه کرامو باندې تقسیم کو. یو صحابی په خپل حصہ کې تجارت وکړه اغشتل خرڅول کول څه ډېره ګټه وکړه نو خوشاله و. پیغمبر علیه السلام لراغی وی ما دونه ګټه وکړله چې په دې واده کې یعنې دې ګیر چاپېره علاقه کې دونه ګټه بل چا نه ده کړې. وی څه دې ګټلې دي؟ وی 300 اوقیې. یوه اوقیه 40 درهمه او یو درهم 3.5 ماسې د چاندې روپۍ ده. نو 300 اوقیې له 40 درهمه کې ضرب ورکه 12,000 درهمې ګټلي وو. د موجوده نرخ په حساب تقریبا 30-40 لاک یا د دې نه زیاتې روپۍ ګټلي دي. سړی ډېر خوشحاله و. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي د دې نه ډېره ګټه درته وښیمه ولې نه وښیه راته. وی د فرض مانځه نه وروسته چې څوک 2 رکعاته وکړي نو د دې نه به هم ډېر ثواب وشي. اوس تاسو ته د دې نه ډېره ګټه وښیمه او د دې نه ډېره ګټه دا ده چې دا دیني مدرسې وړې دي او کلوې دي دې کې په خپل هم داخل شي او خپل بچي هم داخل کړي.